امریکا تازه پر افغانستان دوه لګول شوي بندیزونه لرې کړل. سلام وخت مو پخیر، د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د امریکا د خزانې وزارت څخه نشر شوي خبرونه وایي چې امریکا پر افغانستان دوه لګول شوي بندیزونه لرې کړي چې له مخې به یې دولتي او غیر دولتي سازمانونه اجازه ولري څو له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. راپورونه وایي چې د امریکا د خزانې وزارت تېره ورځ دوه جوازونه نشر کړي چې دولتي او غیر دولتي سازمانونو ته یې اجازه ورکړې ترڅو له طالبانو سره بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکړي او د دغه شان مرستو اجازه ولري. دغه اسناد امریکا خزانې وزارت د رسنیو څانګې نشر کړي دي چې له مخې به یې افغانستان سره بشر دوستانه مرستې، درمل او دغه راز د کرنیزو محصولاتو مرستې وشي. له بلې خوا امریکا دغه راز د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده ډالر کنګل کړي او د استفادې اجازه نه ورته ورکوي. په همدې ډول ملګرو ملتونو د امریکا په غوښتنه پر طالبانو د سفرونو بندیزونه هم لرې کړي، خو دغه خبر په رسمي ډول د ځینو رسنیو لخوا رد شوی دی. له بلې خوا طالبانو بیا ویلي چې د دوی ځینې استازي به روسیې ته د روسیې سره د خبرو لپاره ورشي، چې دا واضح کوي چې د طالبانو ځینو غړو د سفر اجازه ترلاسه کړې. د دې هر څه په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه ویډیو تر نورو تازه ویډیوګانو هیر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.